السلام علیکم ملګرو. افغانستان او د یو ای ای چې کوم دوه پریکټس میچونه دي د هغې اولنۍ ورځ چې کوم اولنۍ انینګز وشو د افغانستان بیټینګ وشو. مکمل سکور کارډ درته شریک کوم چې افغانستان څومره سکور وکړه، کوم بیټسمینانو پکې ښه پرفارم کړی دی او افغانستان به اوس په بالینګ کې کوم بالران لوبوي. هغه فضل حق فاروقي، راشد خان، موجب زدران، محمد نبي، هغه ښه ایکسپیرینس والا بالران ورسره په دې میچ کې نشته دی. آیا افغانستان چې کوم سکور کړی دی دغه سکور به دوبۍ والا یو ای ای والا ټیم راواړي او افغانستان ټیم په دغه کوم بالران چې اخیستي دغه به ښه ثابت شي. راځو افغانستان بیټینګ طرف ته. افغانستان اولنۍ بیټینګ وکړو. ریاض حسن او اسحاق رحیمي چې دی هغه دواړه اوپننګ ته راوتي. ریاض حسن 13 سکور کړی دی، اسحاق رحیمي 22 کړی دي. بهرشاه محبوب پکې بهترین بیټینګ کړی دی، 44 کړی دی. ګلبدین نایب بیا ډېر ښه بیټینګ کړی دی، 42 سکور کړی دي. احمد شاه پکې بهترین پرفارم کړی دی، 38 سکور کړی دي. اشمت الله شاهدي پکې ناکام شوی دی، 9 سکور کړی دي. درویش رسولي پکې 3 سکور کړی دي او شرف الدین اشرف پکې 4 سکور کړی دي. 214 سکور باندې افغانستان ټوټل ټیم آوټ شو. په 0.2 ورونو کې افغانستان ټول ټیم آوټ شو. 214 سکور یې وکړل یو ای خلاف باندې. افغانستان ته بالینګ طرف ته راځو چې افغانستان سره په پاش بالینګ کې څوک دي چې کړی دی افغانستان ټیم دغه بالران به دغه میچ راوړي او کراوه به نړۍ. عظمت الله عمرزی ورسره فرسټ بالینګ کې دی، عبدالرحمن رحماني ورسره فرسټ بالینګ کې دی او ګلبدین نایب ورسره فرسټ بالینګ کې دی. په سپین بالینګ کې افغانستان ټیم سره ضیاء الرحمن اکبر د لیفټ آرم او سپین بالینګ کوي، بهترین بالینګ کوي. د مخکې چې کوم د انګلینډ لاین سره چې کوم میچ پای کې ضیاء الرحمن اکبر بهترین پرفارم شو کړو په ټیسټ میچ کې 10 وکټې اخیستې وي. شرف الدین اشرف دی د عام لیفټ آرم ابریک بالینګ کوي، دا هم بهترین بالر دی. بهرشاه محبوب دی ورسره دا هم فار ټایمر بالر دی، ښه بالر دی. احمد شاه سره لیګ بریک کولی شي. نو ګورو چې افغانستان ټیم په دغه د ښه بالرانو په نشتون کې راشد، موجب، نبي، فضل حق فاروقي، قیس احمد داسې نور ښه بالران چې د افغانستان دي د هغې په نشتون کې افغانستان سکور چې کړي دي دغه به په دغه کې به افغانستان به دغه بالران کامیاب شي او کامیاب به نه شي. نو افغانستان 214 سکور کړي دي. دوبۍ والا ټیم به نیمه ګنټه درې په وخت پس راوځي او هغې به بیټینګ کوي. ګورو چې افغانستان څنګه بالینګ کوي. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د الله په امان.